که دا زمکا اسمانونا دی داستا دی که دا غرونا دریابونا دی داستا دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګل احمد ویسا د هلمند له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او له سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده که چیرې یو مسبوق له امام سره یو رکعت ونیسي نو اوس به دغه مسبوق خپل مونځ څرنګه پوره کوي. مثلا د مازدیګر مانځه کې راغی، امام سره په مانځه کې شریک شو، خو امام د دې نه 3 رکاته کړي وو، صرف لومړنی رکات یې امام سره ونیوه، باقي 3 رکاته به څنګه کوي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم ښه طریقه یې دا ده چې اول رکات دې ډک وکړي، بیا دې کینی اتحیاتو دې ووایي، بیا دې ولاړ شي، ورپسې رکات دې هم ډک وکړي او بیا یې وروستنی رکات خالی وکړي. یو رکات خو امام سره نیولی، اوس چې امام سلام ګرځوي دا دې پورته شي، یو رکات دې ډک وکړي، کیدینې تشهد دې ووایي، بیا دې پورته شي، دا بل رکات دې هم ډک وکړي، اما وروستنی رکات دې بیا تش وکړي. دا افضل صورت او غوره صورت دی. او که تر اول رکات وروسته نه کینی بلکې 2 رکاته یې ډک وکړه بیا کیناست او وروسته ولاړ شو، یو رکات یې خالی وکړه، بیا یې آخري ناسته وکړه، دا هم صحیح دی. خو افضل او غوره دا دی چې تر اول رکات وروسته ناسته وکړي او د هغه نه وروسته بل رکات هم ډک وکړي او وروستنی رکات تش وکړي. هندیه په لومړني جلد کې 91 صفحه کې لیکي ولو ادرک رکعة من الرباعیة فعليه ان يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك. بیا ورپسې لیکي ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل. همدارنګه علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په لومړني جلد کې 441 صفحه کې او بحر رایق په لومړني جلد کې په 644 صفحه کې لیکي ويقضي اول صلاته في حق قراءة وآخرها في حق تشهد فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما وبرابعة الرباعية بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها إلا في 4 فكمقتد أخذها. نو بهتره او غوره طریقه دا ده چې کله امام سلام ګرځوي ته پورته شي، سورې فاتحه ووایې، ورپسې بل صورت ووایې، دا رکات چې وکې کیبنې، تشهد دی چې ولسته بیا به پورته شي، دا بل رکات به هم ډک وکړي، بیا چې پورته کیږي بل رکات ته هغه رکات به خالی کوي.